کم سړی چې د نبوت دعوه کوي او چا د هغې تصدیق هم وکړو دی مرتد دی دا خارج د اسلام دی وایي څوک چې د قادیانانو تایید کوي ګوره دا مرتد کېږي په دې باندې جان به فیصلې کوي چې قادیانیان چې کوم دي قادیانیان دا د کولاو ګرځي خپل عبادات دي کوي او خپل ترویج دي کوي او د قرآن د توهین او د قادیانانو باندې چې کوم پابندي ده د دې چې کوم دفعات دي دا به پاکستان نه حذف کولی شي مطلب یې دا چې قرآن څوک سبا سوځي که نه نو ګورې ته به غږ نه کوې توهین قرآن ډېر ډنمارک کې او په ناروې کې چې د قرآن بې عزتي وشي دا روډونو ته موږ څه شي له راوځي بیا په څه شي له راوځي بیا نن زما ملک دې ته ورسېده نن د پاکستان مملکت دې ته ورسېده چې په دې کې به د قرآن توهین اجازت وي په دې کې به قادیانانو ته کولاو اجازت وي یاد لرئ یاد امام ابن قدامه المقدسی خپل کتاب المغنی کې فرمایي انه من ادعى النبوة وصدقه فقد ارتد کم سړی چې د نبوت دعوه کوي او چا د هغې تصدیق هم وکړو دی مرتد دی دا خارج د اسلام دی وایي څوک چې د قادیانانو تایید کوي ګوره دا مرتد کېږي په دې باندې ټیک د غیر مسلمو ته حق ورکولی غیر مسلمو ته خپل حق دی ورکلی شي لیکن دا قادیانیان خبیثان دا خو ځان مسلمانان شماري ټیک د دیو دی اقرار وکړي ودرې کې چې موږ کافر یو بس بیا خپل کوئ چې څه کوئ هغه کوئ نور کافر کوي تاسو هم کوئ خو هغه خو ځان مسلمان شماري د مسلمان په جامه کې خلق مرتد کوي د اسلام نه اوس دا شی شروع دی د پاکستان آئین کې دا لیکلي دي چې قادیانیان مرتد دي خارج عن الاسلام دي دی خپل عبادت خانې نه جوړوي دی کلاو خپل دعوت نشي کولی نن هغه قانون حذف کولی شي دا قانون نن حذف کولی شي ښه دا چا وکړه دا زموږ پاکستان وکړه نن پاکستان نه دی قسم په الله ما بله شپه بېګا سوچ کوه چې پاکستان د اوسېدو وطن نه دی پاکستان د اوسېدو قابل نه دی دلته به په زړه تړاکې تېرې او نن خو زما جج دې ته رسېدلی دی چې یو مظلوم کس جج ته درخواست پیش کوي چې په ما ظلم شوی دی هغه جواب څه دی جج ورته وایي چې په پاکستان کې اوسېږي ظلم به برداشت کوي دا جواب دی چې په پاکستان کې اوسېږي ظلم به برداشت کوي یعنی پاکستان ظالمانو وطن دی دا خلق دې ته پرېښودل نه پکار موږ مطالبه کوو د دې نه چې داسې ججان دې لرې کړی شي دا دې معزوله کړی شي د پاکستان عوام به انشاءالله دا قانون چرته هم قبول نه کړي خو که غیرت اسلامي پکې دی لږ ګورې نو په هغې باندې اوس زموږ د فلسطین د توجه واړوله چې دلته په دې غم باندې اخته شي دا پاکستانیان په دې غم باندې اخته شي او په فلسطینیان واقع شان ترقیږي هلته ټول مملکتونه خاموش خپل عیش معاش فالفحش عریانی زناکاری پای کې باقي مبتلای خیر دې فلسطینی دی هلته په خاورو کې دغه شلت پټ شي د خاورو سره خاور شي خو چې د دیو خېټې د دیو خواهشات د دیو فحاشي او د دیو عریاني چې کوم دی هغه دې پوره کېږي نن دې حد خبره راوسېدله لہذا زه ټول علماو باندې دا غږ کوم په ټول سیاسي تنظیمونو په ټول مذهبي تنظیمونو باندې چې دا زموږ دیني حق دی دیني دا پاکستان آئین کې لیکلی شوی قادیانۍ چې کوم دی هغه ته اجازت نشته دی چې هغه د خپل عبادت خانې دلته جوړې کړي هغې د خپل دین ترویج کوي او ټیک ده وردي کې ولا خو اقرار دی وکړي قادیانیان دي کولاو اقرار وکړي چې موږ خارج یو د اسلام نه زموږ د اسلام سره تعلق نشته بس د غیر مسلمو چې کوم حقوق دي هغه دې ته میلاویږي وای خو دغه نه مني خو موږ مسلمانان یو ستاره مخکې مسلمانان دي وای مسلمانانو په جامه کې عقیده دعوت کوي لہذا بیدار اوسېږئ زمارونو بیدار اوسېږئ دا زمونږه هغه سستی ده دا زمونږه غفلت دی چې دا غفلت نه خلکو غلطه فایده واخیستله یو ګزار بل ګزار